حضور صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته په هجرت شو. دا د الله د طرف نه یو امتحان او زمون په محبوب باندې او زمون په معشوق باندې چې کله د دین د خاطر پرې خود او په داسې حالت کې نه پرې خود چې زړه نه غوښتل چې دا کله پرې دما خو بیا هم کله پرې خود او د الله د رضا لپاره د بیت الله مجاورت او د بیت الله مرګرتیا پرې خود او پنیت دې سره چې الله تعالی یو عظیم الشان د دین جنډا یو اسلامی ریاست الله تعالی قائم کی د دې لپاره د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته لاړ. مدینه منوره کې حضور صلی الله علیه وسلم اول قباء ته لاړ. قباء کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوارلس ورځې تیرې کړې او په دې څوارلس ورځو کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جمعې مونځ اونکه مدینه کې به د جمعې مونځ کېده او په قباء کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جمعې مونځ اونکه د دې هم پته ولګېده چې د جمعې مونځ به په ښار کې کېږي او د جمعې مونځ به په بانډو کې نه کېږي لکه څنګه چې مذهب او مسلک ته امام اعظم ابو حنیفه رحم الله دی. بیا حضور صلی الله علیه وسلم را روان شو. مدینه منورې والا ته مخکې پته لګېدلې وه ځکه چې تقریبا څوارلس ورځې تېرې کړې وې. حضور صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته را دننه کېږي نو د مور د طرف نه نه د نیا د طرف نه ماماګان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیا د مدینه منورې وه هغه ماما خیل د حضور صلی الله علیه وسلم چې بنو نجار به ورته وي چې لکه څنګه امام بخاری رحم الله نقل کړی دي هغه بنو نجار را پاسېدل تورې راواغشتې او د حضور صلی الله علیه وسلم نه مخکې را روان شو چې دا زمونږ خورټ دی دا زمونږ خورۍ دی هسې نه چې دته څه تکلیف ورسي. بیا د ټولو خلکو دا کوشش و دا یو معزز او محترم هستی وه په اعتبار د دنیا سره هم معزز او محترم او ځکه چې دا د قریشو د سردارانو بچی راغلی او په اعتبار د آخرت سره خو ډېر معزز او محترم او ځکه دا نبی او بیا آخر الانبیاء او آخري پیغمبر نو د هر چا دا کوشش راغلی و چې دا ملما معزز او محترم ملما دا خپل کور ته د یو څو ورځو لپاره مېلمستیا ته بوځي. په دې کې تناظر راغله چا وی زه به بوځم چا وی زه به بوځم تر دې حده پورې چې هغه ډېر لوی لوی منافقان چې هغه بیا وروستو د هغوی د کردار او د هغوی د منافقت ته وجې نه په رئیس المنافقین باندې مشهور شو چې د منافقانو مشران دي هغوی هم دا کوشش وکړو چې مونږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو حجرو ته او خپلو کورونو ته بوځو د دې دپاره چې د دنیا دا قرم برابر شي. بیا حضور صلی الله علیه وسلم ډېر مخلص خلق په دغه وخت کې او د مخلص سړي خلاص که هغه غریب ولیني هغه لر کول او رد کول دا د انبیاء دا د اولیاء طریقه کار نه دی. دا بزرگان انبیاء اولیاء چې ورته رجال الله وی یا حقانی علما دا همیشه د انسان په مال باندې نظر نه ساتي دا همیشه د انسان په قلب باندې نظر ساتي او په تندي باندې نظر ساتي. په څه باندې؟ تندي خو پیژنئ دا روغ تندی د دې سړي ما سره څونه محبت دی د دې سړي ما سره څونه مینه راغلې ده نو مینه او محبت په دې باب کې د ارشاد او مینه او محبت په دې باب د دین کې دا ډېر لوی علت او اثر دی چې د دې د وجې نه کله ناکله د مشر مینه پیدا کېږي د کشرانو سره. نو خبره مې دا کوله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ډېر غریبانانو صحابه ووي چې د الله پیغمبر موږ سره لاړ شو. حضور صلی الله علیه وسلم هغه رد نه کو بلکې روایاتو کې راځي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي
زما دا ناقه پرېږدې دا مامور د الله د طرف نه راغلی ده دا چې په کوم طرف باندې دي تاسو د دې لاره مه نیسئ واګې مه نیسئ پرېږدئ هغه لاړه د ابو ایوب الانصاري په کور کې نه کېناسته حضور صلی الله علیه وسلم شپږ میاشتې په دې کې نه تېرې کړې بیا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغلته جماعت جوړ کړ چې دا د دنیا دویم نمبر اعلی ترین جماعت دی په اعتبار د تضاعف الصلات سره چې د مونځ او د عبادتونو اجر په هغې کې نه تقریبا د 50,000 مقدار ته رسي اگر چې د امام مالک صاحب او د نورو ډېرو اکابرینو رای دا ده د حضرت عمر صاحب د عبدالله ابن عمر صاحب رای دا ده چې مدینه منوره اعلی ده د مکې مکرمې نه خدا اعلیت هغوی هغوی په تضاعف باندې قایل دي چې د مکې مکرمې تضاعف د عباداتو یو په یو لاک کېدل دا د مدینې منورې نه دي د مدینې منورې 50,000 دي او د مکې مکرمې 1,00,000 دي عبادت هر چې کېنو په مکه کې به 1,00,000 او عبادت هر چې کېنو په مدینه منوره کې به 50,000 هغوی مذهب هم تضاعف راغلی دی همدغه شانتې لکه ما چې څنګه ووې اگر چې د حضرت عمر صاحب عبدالله ابن عمر صاحب او د امام مالک صاحب مذهب دا راغلی دی چې نه مدینه منوره اعلی ده ځکه چې دې ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده او مکې مکرمې ته ابراهیم علیه السلام دعا کړې به هر حال څه زمانه تېره شوه جمګټه جوړه شوه د اهل الله یو ډېر مزیدار ښکلی ځای جوړ شو که هغه د جومات نه جومات و نو د مدرسې نه مدرسه وه د مسکر نه مسکر و د خانقاه نه خانقاه وه د سلطنت نه سلطنت و د خلافت نه خلافت و د مسلمانانو د معاشرې د هر جز سره د هغې تعلق راغلی دا د متقدمینو او دا د صحابه او دا د حضور صلی الله علیه وسلم د هر جماعت هم دا طریقه راغلی د کافر په زړه باندې دا نه ځایېدل چې مسلمانان دي اوچت شي دا لره چا په زړه باندې ځایږي چې مسلمان دی په خیر کې نه وخت تېر کړي نه دا کافران چېرته هم دا نه غواړي چې د مسلمانانو په ملکونو کې د امن وي لکه څنګه چې پخوا دا نه غوښتل چې په مدینه کې د امن وي نو دغه شانتې اوس هم نه غواړي چې په افغانستان کې یا په پاکستان کې یا په عراق کې یا د مسلمانانو په ملکونو کې د امن وي کوشش دا کوي چې په خپل منځ کې ور واچي لکه څنګه چې شامیان په خپل منځ کې ور واچول او که چېرته هغه قوم په خپل منځ کې جګړه نه کړي نو دی پې بیا د بل طرف نه بمبارۍ شروع کړي لکه څنګه چې په عراق کې او لکه څنګه چې په افغانستان کې وکړي خو د کافر دا کوشش راغلی چې مسلمان په جنجال کې په تکلیف کې په مصیبت کې او په تکلیف کې پروت وي دا د کافر د مخکې نه طریقه کار راغلی دا سوسنۍ طریقه کار لري دا زوړ طریقه کار حضور صلی الله علیه وسلم د پښتو خبره یو څو ورځې سات تاسو ته وایي یو څو ورځې لاړې تېرې شوې تاسو داسې وایي څه ویې لکه وایي لاړې مې تېرې شوې لاړې مې ولې تېرې شوې ځکه چې ټماټر 2,000 روپۍ ته رسېدلي نو کیړې والا وایي لاړې مې تېرې شوې ځکه چې لاړې مې تېرې شوې 2,000 روپۍ کې ټماټر دی او پلدی والا وایي چې لکه ټماټر 500 ته ورسېدو نو لاړې مې تېرې شوې لاړې مې تېرې نه مراد دا دی چې قرضونه راباندې ختم شو گزاره مې وشوه نو د حضور صلی الله علیه وسلم لاړې تېره شوې یعنې راحت راغی او چې په تکلیف کې نو دشمن باندې خوشحاله چې ته څونه په تکلیف کې نو دشمن باندې خوشحاله او چې ته څونه په راحت کې نو دشمن باندې خفه وي باندې خو پوهېږې پښتانه چې په تکلیف کې نو دشمن باندې خوشحاله او چې په راحت کې نو دشمن باندې خفه نو چې تکلیف کې نو دشمن خوشحاله خو چې راحت راغی نو دشمن دوش خفه دی نو دشمن یې څوک دی وایي د مکې مشرکان دي فی الحال کا چې اوس کله راحت راغی نو دشمن خفه دی نو چې دشمن خفه دی نو دشمن به لږه غوندې ګزاره وکړي لږه ګزارې نه مراد دا نه چې صبر به وکړي لږ غوندې صبر به وکړي بیا به لږ صبر وکړي بیا به لږ صبر وکړي خو چې شیطان والا کله ګوته ورکړي نو بیا به د صبر نه کار وځي نو چې د صبر نه کار وځي نو بیا به تا لپاره د شیطانۍ کارونه کوي چې د شیطانۍ په کارونو کې یو کار دا دی چې پراپیګنډه به باندې بس کوي اولا دا مسلمانان دا خو مهاجر راغلي دي
یو خو تاسو پاکستانانو نه ګورئ په یو نقطه ډېر خفه کېږم دی کې یو قسم مهاجر نشته خو تاسو د سنتو خلاف او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف چلیږئ په یو معامله کې هغه معامله دا ده چې د حضور صلی الله علیه وسلم هجرت شو او د هجرت نه پس بیا صحابه رالل نو کو بیا واپس مکې ته تللی دي نو په خپله طبع باندې تللی دي خو چا واپس یواد نه دی کړی چې کله به ځې پوهېږې څه به ځې کله به ته ما په دې خبرو پوهېږې دا ستاسو طریقه هم د شریعت خلاف ته هم د اسلام خلاف ته هم د پښتو خلاف ته هم د انسانیت خلاف ته هم د طبیعت خلاف ته څونه خلافت دي افغانیان غریبانان که چرته بالفرض رواني او ځي خپل وطن ته لاړ دي شي خو بیا په لاره کوڅو کې په هغې پسې داسې انداز کې وینا کول چغې وال چې کله به ځې مهاجره چېرته ځې مهاجره کډه به کله ځې مهاجره ټرک ته راولم دا د سړیتوب چغې نه دي دا د عصبیت چغې دي دا د دجالیت چغې دي دا د عصبیت د دجالیت د قوم پرستۍ چغې دي او دجالیت قوم پرستي او عصبیت دا د شیطان لمسې دي چې ستاسو په دې غوږونو کې یې راچولي دي او یو خدای الله تعالی جن المبین په تور جهنم کې ور واچي په تور جهنم کې دی الله ور واچي دا ټول رامیتوب چې جوړ شوی دی دا د دې مخو کې د لاسه جوړ شوی هلکه خدای دې غر کا او پرک کا کور دی هغه ځای کې روان شه چې کوم ځای کې ټکي اوبه ني ولې دا دواړه پښتانه قومونه په خپل منځ کې سره اچي مونږ خو قسم دی په الله اوسه پورې خپل افغانیان رونه په دې زړه پورې نیولي دي او دام درته زه قسم خورم تا نه ما نه مه خفه کېږې زه پاکستاني یم زه څه مهاجر نه یم راغلی چې زما مهاجر د پاکستانیانو نه خوښ راغلي دي خفه کېږې ما نه زما عادات خوښ دي عادات پېژنې زما طور طریقه خوښه ده زما عادات خوښ دي زما رسم و رواج خوښ دی زما هر څه خوښ دي خو دا ګډ به راپاسي میلو او بدې خبرې به کوي هلکه تا خو که تم هر چا پسې کوې نو بده خبره ګڼلې کېږي هر چا پسې او ټول پاکستانان به په بده باندې یادوي نو کور دې روان شه نو هغه سړي یاد کا چې کوم سړي خراب دي که نه هغه سړي یاد کا بیا عمران خدای خبر چې عمران خان پرې څه تعویض کړی دی بله ورځ مې یو ویډیو ورېده وایي تاسو زمرې تړلی دی ما ستا غوندې ګیدړ خو چې یو تی او یو دی ورڅوک دې په دې کنده کې ور واچوي نو خبر راغلي مرداره دا ستا مخ ته روغ شوی خبره مې تاسو ته دا کوله زمونږ قسم په الله تاسو نه نیم خبر خو زما افغانیان خوښ دي تاسو نه نیم خبر خو زه اوسه پورې د افغانیانو په تلو خوشحاله نه خوشحاله هغه دی حکومت خپل انتظام راغلی دی څه چې کوي خو زموږ ټول تعلق د افغانیان مریدان هم افغانیان شاګردان هم افغانیان تعلقدار هم افغانیان مدرسه کې لاله پیسې افغانیان رسي نو موږ به ورته دعاګانې نه کوو او بیا چې ځي او داسې خرابې خبرې په دې پسې کېږي اوازونه ورپسې وستلې کېږي نو په دې هم د څه خفه راغلی ما ټول خپل ملګري د دې نه منې کړي چې خپل مقتدیان مریدان هر څوک به پې کې چې ګوره دا د نفرت او د عصبیت خبرې به نه کوي خو دا بېوقوفه یو دی دغه دته د الله هدایت ورکړي چې هدایت دین الله تعالی دی چېرته د امو دریا ورته ویل کېږي راتان بندر ورته ویل کېږي هغه الله دی همدغه سمندر کې ورغوپه کړي او د قیامت په ورځ دی ته الله تعالی روباسي د دې نه مخکې دې الله نه روباسي خبره مې دا کوله کله چې افغانیان مې خولې لراله کله چې مهاجر او انصار سره یو ځای شو د انصار او د مهاجرو یو محبت پیدا شو نو دا محبت کوشش کړی دی شیطان دغه شان کوشش کړی دی اهل مکه هم دغه شانته کوشش کړی دی د مدینې منورې منافقانو او دغه شانته کوشش کړی دی یهودیانو ګوره درې ډلې مې یادې کړې چې هغوی کوشش کړی دی چې د مهاجر او د انصار په منځ کې توړ پیدا کړي یو اولنی کوشش د چا دا د مدینې منورې د منافقانو د عبدالله ابن ابی د عبدالله ابن ابی دا د مدینې منورې د یهودیانو د بني قریظه د بني قینقاع راغلي دا د مکې د خلکو راغلي چې تاسو څه کوئ چې دې مهاجرو لمځی ورکړي دي
او تاسو څه کوئ چې د خلکو لم ځای ورکړي دي؟ حال دا دی څنګه خلکو خدای کو که تاسو ټول پاکستان کې چېرته د یو مهاجر سره داسې کړي او دا زموږ د هغوی ضرورت هم نه، هغوی په خپله باندې مالدار. عبدالرحمن ابن عوف فرمایي د بخاري حدیث ته وي چې کله زه لاړم ما مواخات شو. مواخات مدینه پېژنه؟ رورولي جوړه شوه. رورولي چې جوړه شوه نو عبدالرحمن ابن عوف فرمایي زه په د یو ملګري ورسېدم، د یو انصاري ملګري ورسېدم. بیا هغه ما ته وایي چې راشه دا څه مال چې دی دا سره د الله په توره نیموم، دا مې ستاسو ایستلی و. زما چې دا څه مال دی دا د سره نیموم، زما چې دا څه پټي دي دا د سره نیموم. او دا پټي او دا مال خو مې پرېږده، دوه ښځې مې دي، یو نه به طلاق ورکړم، ته پرې ګوته کېده چې کومه دې خوښ یې هغه واخله او چې کومه دې نه خوښ هغه به ما ته پاتې شي. داسې تاسو کې چا کړي دي؟ ګورې نه دي شوی. تاسو خو د هغوی په سر عمر له مالونه خوړلي دي، خفه کېږئ مه ګوره. تاسو خو د هغوی په سر ونډې خوړلي دي، تاسو د هغوی په سر مالونه خوړلي دي. د یوې په د پلانکي او د پلانکي د به مالونه راغلي، نیم به تاسو پاکستانیانو جیب ته واچولو، نیم به هم چېرته ردي مدي به م هغه ورکړه په کیمپونو کې دوی له. او وی به ګراني راغلی د مهاجرو د وجې نه. مګیا مهاجرو د وجې نه خو تاسو باندې الله تعالی رحمت کړی او تاسو باندې الله تعالی رزق کولو کړی، تاسو باندې الله تعالی آسماني رحمت هم کړی او ډالري رحمت هم کړی. او څه آسماني رحمت هم کړی او ډالري رحمت هم کړی، ریالي رحمت هم کړی. نو چې ډالري او ریالي رحمت نو راغلی نو تاسو به نه څه ګرځېدی؟ نه، تاسو به داسې نه ګرځېدی. دا زه صفا حقیقتونه وایم، تاسو په دې معنی مه خفه کېږئ. خو مقصد مې دا راغلی دی. عبدالرحمن ابن عوف ورته ځه ښه دی ځان سره کېده، د بخاري حدیث دی. مالونه ځان سره ما ته صرف بازار وښایي چې بازار کوم ځای کې راغلی دی. چې لاړ په اوله ورځ یې ګټه وکړه، په دویمه ورځ یې ګټه وکړه، په درېیمه ورځ یې ګټه وکړه. هفته پس چې کله راته واده کړی رسول الله سلام ورته وایي واده دې وکړو؟ وایي واده مې کړی دی. محبت یو فضا قایمه شوه. دا محبت فضا چې کله رکه نه شوه، خرابه نه شوه، نو روایاتو کې نه راځي اولنې اعلان جنگ چې اوله دا ریاست دا د اسلام په قوانینو چلیږي، د طالبانو ریاست د اسلام په قوانینو چلیږي. یا پاکستان کې نیم الله تعالی راولي، هر ځای کې چې مونږ نه پاکستان او نه افغانستان او نه عربستان او نه ازبکستان او نه تاجکستان، خو چې د الله د دین او د الله د کتاب ریاست یې غل بس مونږ ووایو چې مونږ عصبیتونه نه کوو. وایي دا خو یو ریاست د اسلامي قوانین دي، پکې په دې عمله وکړه. د هجرت یو کال شوی او ابو سفیان یو تجارتي قافله کې نتلی و او د دې تجارتي قافلې نه مخکې 8 کورونه ابو سفیان دا په مکه مکرمه کې د مسلمانانو ولوټل. چې کومو کسانو مال پرېښود او راتښتېدل یا کومو کسانو جیدادونه پرېښودل او راتښتېدل، نو دې ته نخب وایي. په عربی کې ورته څه وایي؟ نخب. تقریبا 18 کورونه او 18 آبادۍ او 18 قومونه دا ابو سفیان صاحب هغه وخت کې ایمان نه راوړی، دی لوټ کړه. نو چې لوټ کړه نو خلک راتښتېدل، چې ورته پته ولګېده چې زموږ کورونه یې لوټ کړه، آبادي یې راله تقسیم کړه، کورونه یې راله تقسیم کړه. نو هغه 300 کسانو یا هغه کسانو چې هغې کې تقریبا 200 هغه کسانو چې د چا مال لوټ شوی، هغه ابو سفیان داسې تللی و شام ته، هغوی ویې موږ به ترې بدلېدو. بس بدل لپاره راپاڅېدل. ابو سفیان ته پته ولګېده چې هله را روان دي 200 کسانه ولکېوتي. بیا 113 په دویم ځل وللون دغه دپاره لاړل، د امداد دپاره لاړل. اوله کې حضور صلی الله علیه وسلم نو ته بیا تللی دی، تحقیق زما دا راغلی. هلته ابو سفیان ته پته لګېده چې ولګېده دا ټول رذیلان حرامیان مرداران دا جمع دي. څوک جمع دي؟ ابو جهل، ابو لهب، ابو سفیان صاحب ایمان نه راوړی، عتبه او شیبه او پلانکې او پلانکې دا ټول جمع دي، دا رامیان او حرامیان دا ټول جمع دي. علوي دا خو موقع ده. زر لښکر یې راوسته او د بدر په میدان کې د حضور صلی الله علیه وسلم مقابلې ته زر لښکره کې زر کسانو، زر لښکره. تاسو د هغه دی دا چې 1400 سال د آبادۍ مناسب چې زر کسان هغه والي که نه، نن سبا د ټولو به سعودي آبادي 1 کروڑ ده. نو 1400 سال به مخکې څونه وه؟ سوچ وکړه. دلته په پاکستان چې آزادېده نو آبادي 4 کروڑ وه. 4 کروڑ 4 په 20 کاله کې د 20 کروڑه زیات شو.
نو هغه وخت کې به څونه خو ته وایې چې ټول اهل مکه راووت او اهل مکه به څونه دغه وخت کې 15 شپږ زره به راغلي وو د اهل مکه ټول ووتل زل تعداد کې په مقابله کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم 314 غریبانانو سره چې هیڅ د وسلې درکې نه لګېد خو باګ یې نه کوله بس خو وسه پیدا سې نه کوله باګه پیژنه که دا ورته پته لګېدلې وه زمونږ د دې خلکو په شان چې زر علل وی الله پاک خو فرمایلی چې دو چند سره خیر د جنګ کوي دو چند نه خو جنګ نشته بس موږ ته شریعت اجازه کړې دی چې کورونو ته لاړ شو دا زموږ خلکو تعویلات اگر چې دا نص وروستو را نازل شوی دی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې مقابلې ته ودرېد او دا اولنی جنګ دی په اسلام کې دا د بدر جنګ دی او دا د بدر غزا ده د بدر جنګ او د بدر غزا دا د هغه لړایونه د هغه جنګونو نه ده که چېرته الله دې نه کړي الله دې نه کړي په دې کې مسلمانانو ته شکست ورکړلی شوی تاسو سوچ وکړئ نو د دنیا د سر نه به د اسلام او د مسلماني او د کلمه ختمه شوې وه همدغه الفاظ بینهي ما چې څنګه محسوسوله ومې وي همدغه شان الفاظ د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم محسوس کړي دي او ویلي دي د شپې چې کله کېناستل دوی ځان سره ډمې راوستې وې د هغه وخت د عرف مناسب سره ډمې راوستې وې ډولکي یې راوستې وو ښځې به یې راوستې وې هغه به مثلا جنګونو له تلې رانډۍ وې هغه یې راوستې وې ګانې بجانې محفلې وې او ما ځکه مالدار وو که نه چې سړی مالدار شي او دیندار نه وي الله دې په امان کې وساتي چې سړی مالدار شي او دیندار نو بیا ګزاره کوي خو چې دیندار نه نه الله دې چې مالدار او دیندار نو نو ښځې یې راوستې وې او ډانسونه او خوراکونه او شرابونه ها هغه طرف ته 314 کسانو الله ته متوجه شي ما چې سو یم دغه شان د الله پیغمبر صلی یا الله دا ډله ده د 314 کسان که چېرته دا مغلوبه شو دا خواره شو دا لاړه ختمه شوه نو تر ابده پورې د قیامته پورې به ستا دا نوم بیا د انسانانو په خولې باندې رانشي ځکه چې دا خو آخري پیغمبر دی د ده نه پس نبوت پیغمبري نشته هدایت نشته نو که دا دلته خراب شو زما په خولې نه راځي یعنی شهیدان شو ټول د قیامته پورې به ګورې د الله نوم ستا یا الله تعالی ستا نوم به د انسانانو په خولې رانشي بس بیا به همدغه شرک او کفر او ضلالت او ګمراهي خو روایات کې راځي الله تعالی امداد د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ښې ملګري ډېر تکړه راغلي په مورچه کې چې د سړی ناست دي تاسو کله نه کله ډزې کوئ او چې هغه بزدلي که نه نو ټول جماعت بزدله کي د بې غیرته سړی او چې یو تکړه سړی د کي که نه زما یو مقوله ده زما مقوله دا ده چې 100 ګډي وي 100 چیلي وي 100 چیلي وګڼه چې 100 ګیدړان وي خو چې مشر یې ازمري وي نو دا 100 ګیدړان به بیا ازمري وي ګورئ خو چې 100 ازمري وي او مشر یې ګیدړي که نه نو دا 100 ازمري به دا 100 ازمري به بیا ګیدړان تاسو ټول مسلمانان ازمري یې د ظالم زامنو خو مشران هم ګیدړان دي کم پکې د سړي زوی راغلی دی ټول ازمري الحمدلله چې مې وشوي نارې تکبیر الله اکبر زما دا یقین دی چې نه دې د نو پاسې او فلسطین ته به انشاءالله ځې ځې به که نه به هسې د باندې خبرې کوم اوچتوم ټول پاکستان هم اوري اړه د باندې چې سموم خو ما ته پته ده چې د ټکي دغه خلک نه یې ګورې پسې راته خبره کوم چې فلسطین ته به ځې انشاءالله که نه د یهودیانو خلاف به جنګ کوې او که نه د عیسیانو خلاف د یهودیانو خلاف د امریکې خلاف د یورپ او د جرمني څوک چې په بیت المقدس باندې قابل دي د هغې خلاف زموږ په ماشوم په د لسوي جومات په ماشوم کې هم دا جذبه ده چې انشاءالله یا الله پاک ماره کافر خو چې کوس مې روان کړی که نه ناول ناکه به موږ ته لګېدلي په 400 کې دویمه ناکه به راته لګېدلي په سردریاب کې څلورمه ناکه به راته لګېدلي په ناګومان کې او پنځمه ناکه بس چې زوزو پېښور ته رسو که نه نو چې داسې شاته وګورم نه هېڅوک به هم نه ځکه به نه چې خامخا ناکې به لګېدلې وي که نه نو تاسو خو زمري یې ما ته پته ده خو دا کم چې را باندې د پاسه ناس راغلي دي که نه دا ټول د ګیدړ زامن راغلي دي ټول عالم اسلام کې د ګیدړانو بادشاهي ده په ټول عالم اسلام کې د ګیدړانو یو د سړي زوی وي به کې پیدا شوی دی ابو عبیده ورته ویل کېږي چې دا څوک دی زه خو نه پېژنم ترجمان دی د حماس ترجمان دی خو بس ابو عبیده لدی الله تعالی خیر و برکت ورکړي مجاهدین شته الله تعالی به جهاد نه ختمېده انشاءالله یاد شه
روایاتو کې راځي، حدیث کې راځي دجال زما امت کې به همیشه خلق ولاړي د جهاد توده به اوچته کړي ظاهرین علی الحق. حدیث کې راځي د ما په امت کې به همیشه یو جماعت هغه به جهاد کوي تر دې حده پورې چې دا جماعت په اخره کې د دجال خلاف هم پاسي ان شاء الله جهاد وکړي ان شاء الله. نو به خو مقصد مې دا راغلی چې اکثر خلک څه شي دي، مشران څه شي دي ګیدړان، نو مشر یې سره راغلی او زمری محمد رسول الله زړه مو طاقت مې دعا مې وا خو یاره داسې یو وصف نو راغلی په اوصافو کې چې هغه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او مکه اوصاف الله تعالی د هغه په برګرو کې پیدا کړي او مکه شان شجاعتو شجاعت پکې خو ظلم پکې نه نو، شجاعت چې ډېر شي په ظلم باندې بدل شي. شجاعت پکې خو ظلم پکې نه نو، سخاوت پکې خو اسراف پکې نه نو، انتظام پکې خو داسې نو چې عوام به تنګول. دې ته څه ویل کېږي؟ اعتدال. او دې ته څه ویل کېږي؟ امت وسط. مونږ له الله تعالی د اعتدال او د امت وسط لاره په طریقې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راکړه. د بدر اولنی جنگ وشو، الله فتح اسلام له ورکړه، دغه شانتي فتح دی الله تعالی هر ځای کې مسلمانانو له ورکړي. دعا کوي الله تعالی رحم وکړي، کرم وکړي، مغفرت هم نصیب. تکلیفونو او مصیبتونو او شرونو م الله په امان کې وسات، د دوه جهانو خیر او برکات را لیا الله تعالی راکړي. علم نافع کامل سره د ورا سره د تقوا سره د صحیح عقاید زموږ نصیب کړي. یا الله تعالی د بیمارونو په امان کې وسات، یا الله تعالی د جنجالونو په امان کې وسات، یا الله تعالی د سونه مجلس چې ناصر قرضونو نه په امان کې وسات، یا الله د سونه مجلس چې ناصر کورونو د اتفاقین په امان کې وسات، یا الله تعالی د سونه مجلس چې ناصر کورونه کې خیرونه برکتونه بچو کې واچ. یا رب کریم مسلمانانو ته فتح ورکړي، یا رب کریم په فلسطین کې مسلمانانو مجاهدین ته فتح ورکړي. یا رب کریم اسرائیل يهوديان او هغوی آوان او انصار ټول تباه برباد کړي. یا الله تعالی د اسلام جنډه په هر ځای کې اوچته کړي. زمونږ په دې وطن کې یا الله تعالی زمونږ په دې وطن کې یا الله تعالی آرامي راولي. یا الله زمونږ په دې وطن کې ارزاني راولي. یا الله زمونږ په دې وطن کې جوړ راولي او د توړ نه ټول په شریکه په امان کې وسات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.